الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب مشكاة المصابيح د شرح په سلسله کې د مبارک درسونو دا کړی و، او په دغه سلسله کې د الله په توفیق سره منګه کتاب الجنائز شروع کړو د جنازې مسائل، او په کتاب الجنائز کې بیا مؤلف رحم الله باب راوړی دی، باب ما يقال عند من حضره الموت. دا باب دی مسلې د پر راوړی دی چې یو سړی دی هغه ته مرګ را نږدې شو، ځنکدنی دی او ته په خوا کې ناسې، نو ته به څه کې؟ د دې مسلې دپاره دا باب راوړی. په دې کې 2 درسونه شي او بعض حدیثونه به کې پاتې شوي، خو د دې باب په ضمن کې هغه حدیثونه هم راوړي دي چې په هغې کې دا مسله بیان شوې ده چې روح په څه طریقې سره وځي، او بیا د کافر څه حالي په ځنکدن کې او د مؤمن څه حالي. دغه حدیثونه به کې هم راوړي. په دې کې موږ یو حدیث بیان کړو د ابو هریره رضی الله عنه چې په کې دغه مسله ذکر شوې وه چې نیک عمله سړي پسې ملایک په څه طریقې سره راځي د ساه اخیستو دپاره، او په بد عمله انسان پسې څنګه راځي. اولنی حدیث په دې درس کې دم د ابو هریره رضی الله عنه دی، وی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، اذا خرجت روح المؤمن، کله چې د مؤمن نه دا روح او دا ساه وځي. دا روح او ساه دا یو ناشنا مخلوق الله پیدا کړی چې د دې نه اخوا بیا د چا سره معلومات نشتی چې دا څه شی دی، خو بس روح دا روح دی او ساه ده. ویسألونک عن الروح، مشرکانو تپوس کړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د روح په باره کې، او یهودو ته دا خبره ښوولې چې تاسو دې باره کې تپوس وکړئ. قل الروح من امر ربي، اے پیغمبر تو بس دا روح چې دی دا د الله په امر سره دی، او د الله د امر نه دی، بس د دې علم د الله سره دی. نو دا ساینس او ټکنالوژي او ډاکټري کم حد ته ورسېده، خو د دې نه اخوا د دوی سره معلومات نشتی، او یو ناشنا مخلوق الله پیدا کړی چې په دې بدن کې دننه دا روحي او دا سایي، دا بدن روغ رمټي، نه څښا کېږي نه خرابېږي، هېڅ ولم نه کېږي. خو چې دغه روح ته وځي، هغه بدن چې یو څو منټه مخکې ښه روغ رمټو، هغه څه وخت بعد بیا د څښا کېدو طرف ته روان شي، او رنګ یې بدل شي او وپړسېږي او دروند شي. نو سبحان الله، دا داسې ناشنا مخلوق الله پیدا کړی دی. رب العالمین یو طاقتور او عظیم ذات او باچا دی، د هغه په هر مخلوق کې چې سوچ کوي نو د الله عظمت ته ښکاره کېږي، د الله توحید پکې ښکاره کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کله چې د مؤمن نه دا روح وځي، تلقاها ملکان یسعدانها، 2 ملائک راشي دنه دا روح والې اوبه راخیږي. دا فایده راته ذکر کو ګوره، قرآن کې او حدیث کې، لکه قرآن کې الله دا خبره کړې ده، قل یتوفاکم ملک الموت، تاسو به وجني څوک؟ ملک الموت. یو ملائک ذکر شوی ده ملک الموت. په بل ځای کې الله دا خبره ذکر کړې ده چې زمونږ ملائک درځي د ساه اخیستو دپاره، او ځای په ځای قرآن کې دا خبر راغلی ده چې الله وایي مرګ او ژوند زما په لاس کې ده. حدیثونو کې اوس وګوره دلته 2 ملائک ذکر شوي، مخکې حدیث تیر شو نور را روان دي، وی ډېر ملائک راشي او ملک الموت راشي،
نو چې د چا سره علم نه او په دې مسله نه پوهه نو د هغه په دماغو کې او په زړه کې د اشکال راځي چې دا څه خبره شو. الله وی مرګ او ژوند زما لاس کې دی، بیا وی ملک الموت به تاسو مړه کوي، او کله وی چې زمونږ ملائک به درځي تاسو نه به ساه اخلي. نو جواب د دې اشکال هغه دا دی، اصل ژوند ورکوونکی او مرګ راوستونکی هغه الله دی. الله بیا ملائکو ته امر کړی د روح اخیستو دپاره، نو دا کار بنیادي د چا دی؟ د الله دی. اسې مخلوق کې دا مثال دی، ولله المثل الاعلی. یو سړی راولګي ځان له کور جوړ کړي، نو بیا خلکو ته وایي کور مې جوړ کړو که نه، او خلک هم دا وایي پلاني ډېر مزیدار کور جوړ کړو. نو دا کور ده په خپله جوړ کړی، مزدوري کړي، یعنی خښتې لګولي دي او ځای کنسته دی؟ نه. نو بیا څنګه دی وایي چې ما جوړ کړی؟ د ده په امر جوړ شوی دی، د ده په امر جوړ شوی دی. نو الله مرګ راوستونکی دی، او الله طاقت دغه ملایکو له ورکلی د ساه اخیستو، نو کار ټول د الله په لاس کې دی. بیا د دې دپاره چې کوم ملک الله په ملایکو کې مقرر کړی دی هغه ملک الموت دی، چې د عوامو ته اسرائیل وایي، او اسرائیل نوم نه په قرآن کې ثابت دی او نه په صحیح حدیثونو کې ثابت دی، نو ځکه دې ته ملک الموت ویل پکار دی. ښه نو دا ډېر ملایک قرآن او حدیث کې دي تذکره هم راغلی، نو ډېر ملایک داسې دي چې روح راوباسي دقه ملک الموت، روح راوباسي دقه ملک الموت، او چې څنګه هغه راوباسي نو د نور ملایکې ته والي. نو اوس که ته داسې وایي چې ډېر ملایک راغلي دي روح یې واخیست هم صحیح ده، ملک الموت راغلی روح یې واخیستو هم صحیح ده، الله مرګ راوستونکی دی دا هم صحیح ده، نو هېڅ اشکال دی کې نشته. وی کله چې د مؤمن نه دا روح وځي دوه ملایکې راوالي، یسعدانها بری خیجی. قال حماد، حماد دا خبره کړه، حماد راوی د حدیث دی، په دې منځ کې راځي حماد ابن زید الازدی البصری رحمه الله. هغه دا وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لکه دا خبره مختصر کړه، فذکر من طیب ریحها وذکر المسک. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې دا وی چې د روح نه خوشبو ځي مزیداره، او د مسکو خوشبو ترې روانه، او تفصیل به ډېر مخکې راشي. قال ويقول اهل السماء، اسمان ولدا وی ګوره کله چې د مؤمن د روح به روخیږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اسمان ولدا وی روح طیبه جاءت من قبل الارض، خیسته روح، پاک روح، مزیدار یا مزیدار روح راله د ځمکې د طرف نه. صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. نو دا ملائکو ته وی الله دې په تا باندې رحم وکړي، او په هغه بدن دې الله رحم وکړي په کوم بدن کې چې ته وي او آباد کړی دی. دا د مؤمن دی روح او ساته ملائک دعاګانې غواړي، د اسمان ملائک وی الله دې په تا باندې رحم وکړي، او په هغه بدن دې الله رحم وکړي کوم بدن چې تا آباد کړی و. فینطلق به الى ربه، نو دا روح بوتلی شي د الله طرف ته. ثم يقول، نو الله دوی انطلقوا به الى آخر الاجل، بس اوسې واپس بوزي تر اخري نیټې پورې. اخري نیټه څه ده؟ قیامت راتلو پورې اوس دی واپس کی، او بیا در پاسېدو پورې دوی نیټه ده. برزخ کې به ژوند تېری کنه، معنی چې اوس واپس کې برزخ ته. ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، الله وی به د مرګ نه بعد برزخ دی د دویم پر پاسېدو پورې. نو دا پاک روح د مؤمن دا چې کله به روخیږي او ملائکو ته هرکلی ووایي او دعاګانې د لپاره وغواړي، نو الله وی اوس واپس کې د اخري نیټې پورې، یعنی د قیامت تر راتلو پورې به دی اوس په برزخ کې ژوند تېری. قال، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دام ویلو، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ،
او د کافر نه چې کله ساوزي. قال حماد بیا قراوي حماد دا خبره کوي وذكر من نتنها وذكر لعنا. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی چې دغه روح نه او سانه سم بدبوی تی رواني ګنده بین تی رواني او لعنتونه پی ویلې کیږي زی په زی. ويقول اهل السماء اسمان ولا ملائک دا وی روح خبيثه پلیت روح او پلیت سا راغلی ده جاءت من قبل الارض زمکی طرف نه راغلی ده. فيقال انطلقوا به الى اخر الاجل. نو الله وی واپس کی تر اخر د نیټه پوری یعنی اوس د قیامت پوری واپس کی چې برزخ کی ژوند تیری. قال ابو هريره رضی الله عنه راوی د حدیث ابو هريره وی فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة كانت عليه على أنفه هكذا. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وګو باندې صادر پروتو د دې صادر هغه پیس کې او د صادر هغه غاړه هغه راواغسته او داسې په دې پوزه باندې کېښوده. څه ته اشاره کوي چې د ده نه داسې بدبوی ترې روانې د دې روح او سانه د دې کافر د دې سا او روح نه لکه څنګه چې موږ د یو بدبوی نه تنګېږو دغه شان ملایک ته هم تنګېږي. بله دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صادر د غاړه یا د صادر په دې پوزه راواچو صحابه کرامو ته دا خبره ښیي چې لکه انتهایی بدبوی ترې روانې والعیاذ بالله. دا حدیث امام مسلم راوړی دی. د هغې نه بعد حدیث دی وعنه رضی الله عنه دام د ابو هريره رضی الله عنه روایت. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کوي اذا حضر المؤمن کله چې مؤمن باندې مرګ راشي اتت ملائکة الرحمه نو ملائک د رحمت راشي. ملائک ګوره بعض هغه ملائک دي چې هغه د رحمت ملائک دي، بعض په ملائکو کې هغه ملائک دي چې هغه د عذاب دپاره رالیږلی کېږي او د الله دشمنانو ته رالیږلی کېږي، مجرمانو جهنمیانو ته رالیږلی کېږي. ملائک د الله یو ناشنا مخلوق ته، یو زورور مخلوق ته چې دوی نه خوراک څښاک کوي او نه څه شهوت شته کوي، هغه څه چې څه ورته الله ویلي دی او د الله نافرماني نه کوي. بیا دې ملائکو له الله ډیوټیانې ورکړي دي، لکه جبریل علیه السلام د هغه کار دی وحی راوړه د اسمان نه ځمکې ته. اسرافیل علیه السلام د قیامت په ورځ په شپېلۍ کې به پوکې کوي، او میکائیل علیه السلام باران راورول او د ځمکې نه بوټي راویسته، دا کار الله هغه له ورکړی. او ملک الموت هغه ساګانې اخلي. او دغه شان مالک دا د جهنم مشر چوکیدار دی. نور ملائک الله مقرر کړي جهنم په چوکیداري. دغه شان بعض د جنت خزانچیان دي، او بعض ملائک د عذابونو دپاره رالیږلی کېږي، بعض د رحمتونو دپاره رالیږلی کېږي. او دغه شان کرامن کاتبین د هر انسان سره دوه ملائک دي، هغوی لیکل کوي. نو دې ملائکو له الله ډیوټیانې ورکړي دي، او بعض هغه دي چې هغوی په رکوع سجده کې دي الله ته. نو کله چې دا مؤمن مړ کېږي او مرګ یې راشي، نو په ده پسې رب العالمین راولیږي ملائکة الرحمه، د رحمت ملائک، بحریرة بیضاء، او د دې ملائکو سره یو کپړۍ د ریخمو تکه سپینه د ساه اخیستو دپاره چې کوم ملائک راځي په مؤمنانو پسې، د هغوی سره یو ریخمي کپړۍ تکه سپینه مزیداره. نو د مړي دې سر ته کیني، ورته وایي اخرجي راضیة مرضیا عنکی، روزه ای سا ای روح ته راضي د الله نه او الله راضي د ستا نه. الی روح الله و ریحان،
روزه د الله د رحمتونو طرف ته، د نعمتونو د خوشحالیانو طرف ته، د جنت خوشحالیانی تی مراد دی، د جنت نعمتونه تی مراد دی. ورب غیر غضبان، روزه ردی سی رب طرف ته چې هغه په غضب کې نه دی، تا ناراضي دی. دا به څومره اوچت مؤمنانی چې د مرګ په وخت کې دوی ته دا زیری وشي چې روزه ستا رب ته ناراضي دی، نو څومره به دی خوشحاله وي. که چېرته انسان ته یقیني پته ولګي او مسلمان ته چې جنت ته ځم، نو دی ټوپونه وایي چې بس دا روح وسوته جنت ته لاړ. د دنیا ژوند څه دی د آخرت او د جنت ته ژوند په مقابل کې؟ دا د غمونو او د سختو ژوند، دا د فتنو او د امتحانونو ژوند خو هغه ژوند دی چې د الله د رحمتونو طرف ته یو سړی لاړ شي. او هم د دې دپاره د مؤمنانو دا ټول کوشش دی، هم د دې دپاره مؤمنان خپل بدن ټوکړې ټوکړې کولو ته تیار، خو چې دغه جنت ته لاړی او د الله رانه راضي شو، نو چې کله د مؤمن نه روح اخیستی کېږي، ورته وویلی شي روزه د الله د رحمتونو طرف ته، د ناشنا نعمتونو طرف ته، او د دې سي رب طرف ته چې هغه تا ناراضي دی. ځکه دا بعض مړي چې ویني، نو لازم نه دی چې دا خبره یاده کړي، لازم نه ده ما مخکې دا خبره ذکر کړې، لازم نه دی چې د په مخ باندې به مسکای وي، دا به ښه سړی. کله د مرګ دا سخت دومره زوروری شي چې د انسان د رنگ او د صورت حالات بدل کی، او کله دې سمو شي چې په مخ باندې مسکا پاتې شي، نو دغه ټیم کې ورته زیری وشي چې روزه د الله طرف ته چې الله ته ناراضي دی، د خوشحالۍ نه قشه مسکی پاتې شي. دا یو نښه کله نه کله الله د نیکانو خلکو په مخ باندې راښکاره کړي، اگر که دا نښه لازم نه دی چې د هر نیک انسان په مخ به راښکاره کېږي. خبره ټولو د اعمالو ده، او د هغې حقیقت به الله ته معلوم دی. ظاهري شکل باندې صرف فیصلې نشي کېدی، صرف دومره کېدی شي چې امیدونه د الله نه ساتلی کېدی شي ښه، او یا په یو چا باندې یره کېدی شي، خو نور فیصلې په دې باندې نه کېږي. فتخرج كأطيب ريح المسك، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا روح د دې بدن نه روزي، د مؤمن د دې بدن نه، او دومره مزیدار خوشبوئی لکه د مسکو مزیدار خوشبو، دغه شان خوشبو د دې روح نه رواني. حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا، نو دا ملائکه دی یو بل د لاس نه علي. ولي؟ دی روح عزت کوي، یو مال راکه بل مال راکه. الله اکبر. داسې د مؤمن قدرمني او داسې درونی کوشش دا کوي چې د الله په نس درون شي، او پرېږده د مخلوق په نس باندې درنېده چې ټول مخلوق دې تا ته په درون نظر وګوري، دا ناممکنه خبره ده. د دې انسانانو خو ناشنا طبیعت دی، که طبیعت یې رسره ولګېدو نو اوچت به دې کي، هغه اسمان ته به دې ورسي، او که معمولي اختلافات یې رسره رالي او ته به په حقه وي، نو د هغه اسمان نه به دې بیا راواچوي، د ځمکې له بلا تیر به دله مات کړي. نو دې ته مه ګوره چې خلک څه وایي، او د خلکو په نظر کې ته دا کوشش وکړه چې د الله په نس درون شي، د خلکو په نس به درون شي. که چېرته د الله په نس دې ځان درون کو، د خلکو په خوا کې به هم درون شي. خو که صرف دې دا کوشش وي چې د خلکو په نظر کې درون شم، نو دې سم کېدی شي چې د الله په نس څه شي، سپک شي. ځکه چې کله نه کله به بعض خلک هغه څه خوښوي چې هغه به د شریعت خلاف وي، او په هغې ورته سړی درون ښکاري، نو بیا به ته ولې هغه کارونه کوي چې کم د شریعت خلاف دی، دې دپاره چې د مخلوق په نظر کې دروند شي؟ نه. اگر که په دې
دینداری سره ته د بعضو خلکو په نظر کې سپک هم شي خو ته سپک نه یې، ځکه چې د دغه خلکو نظر له اعتبار نشتی د بېدینو نظر له، د بېدینو نظر له اعتبار نشتی، اعتبار خو د مؤمنانو نظر لري، او د مؤمنانو په نظر کې هم اله درون شي چې کله د الله په نس درون شي. د الله په نس چې نه درون که نه، د مؤمنانو دیندار خلکو په نس ته نشي درنی دي. عقیدې شي د بېدینو په نظر کې درونی، ځکه چې تم د هغوی په لاره او نقش قدم روان شي نو هغه بیا تا ته درون وایي. اوس ډم ډم ته سپک وایي نه، صفتونه ولکې بلکې وایي دا زمونږ چې استاذ دی وایي، او هغه ته ټیټېږي را ټیټېږي، او هغه ته کینی پاسي، دغه شان دا فحاشي چې خورئ دا خلک شو، داسې نه نور دنیادار شو، یو بل ته سپک نه شي ویلی. اعتبار دی لري چې ته اول د الله په نس درون شي، نو د الله په نس چې درون شوې نو څه به وشي؟ د دیندار مؤمنانو په نظر کې به درون شي. اوس وګوره دا مؤمن څومره درون دی چې روح ته ووته او ملائک ته د روح د یو بل نه لرالي. ما ورته ګوره د دې حالتونه نه یو خبر، لکه یو سړی دی زمونږ په مخ کې مړ شو ساتي ووت، او موږ دا غم او تکلیف او لازم غم او مصیبت چې انسان د چا نه لاړ شي، او کیدی شي په هغه دا کیفیت چې د هغه روح ملائک د یو بل د لاسونو نه اخلي راخلي. نو ځکه هوښیارانو دا ویلي دي او بعضو علماو دا خبره بیان کړې ده، وی دنیا ته چې رالي نو خلکو خندل او تا جړل، داسې څه وکړه چې دنیا نه ځې خلک جاړي او ته خاندي، داسې څه وکړه چې ته د دنیا نه روانې خلک د پسې جاړي او ته خاندي. نو دا انسان به څه ناشنا خندا کوي چې د په روح باندې ملائکو دا حال جوړ کړی، یو مال راکه بل مال راکه، حتی یأتوا به ابواب السماء، اسمان دی دروازې ته راورسي، فیقولون ملائکو ما اطیب هذه الریح التي جاءتكم من الارض، ملائک یو بل ته وایي څه مزیدار او څه خوشبودار روح راغلی دی ستاسو طرف ته د ځمکې نه. فیأتون به ارواح المؤمنین، نو دا روح راوستی شي کوم ځای ته؟ د مؤمنانو د روحونو طرف ته. د مؤمنانو د روحونو کوم ځای کې جمع کېږي؟ علیین کې، بره د اسمان نه بره، هلته الله د مؤمنانو د روحونو را جمع کوي. نو د دې مؤمن د روح هم هلته لاړ شي. اوس دې جملې ته غوږ کړئ، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي فلهم اشد فرحا به من احدکم بغائبه یقدم علیه. وایي دا روحونه، دا نور روحونه چې دوی دې روح ته دومره خوشحاله شي لکه په تاسو کې چې یو سړی ډېر وخت غیب او بیا راشي ډېر وخت بعد، نو تاسو ته څومره خوشحاله. دغه شان د مؤمنانو د روحونه د دې مؤمن دی روح ته خوشحاله شي چې څنګه ورشي فیسألونه زر زر دې تپوسونه شروع کړي ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان، هغه پلانې څه حال کې او هغه پلانې څه کړي دنیا کې چې کوم پاتې شوي دي. نو دلته یو دا مسله راووته چې دا روحونه د مؤمنانو ناخبره دي د هغه حالاتونه کوم چې په مؤمنانو تېرېږي. نو د هېڅ پته نشي چې څه کېږي څه نه کېږي. لکه بعض د قبر پرست او تصوف والا دوی د روح راشي او کور ته راننوځي او په قبر له پاسه ناستی او په پلانې میاشت کې راځي او په پلانې هفته کې راځي، او دا ټولې غلطې خبرې دي. روح دنیا ته چرته مو واپس نه راځي، که راځي صرف دې قبر ته او هغه د څه دپاره؟ سوال جواب دپاره بس، او بیا خپل ځای ته ځي. که چېرته روحونه خبر وی د دنیا د حالاتونه، نو دلته به بیا د ده نه ولې تپوس کوو دا چې دنیا نه لاړ؟ نو تپوس دې کوي پلانې او پلانې. لکه یو روح دې تپوس داسې وکړي چې لکه زمونږ هغه پلار
زمونږ غرور څنګه او هغه بچي دا تپوسونه د ارواح د یو بل نه کوي ګورې نو د عباس پکې ووایي دعوه پرېږدئ فانه کان فی غم الدنیا نو د عباس د بعضو روحونو ته وایي دی اوس پرېږدئ چې لږ دمه شي غریب اوس د دنیا نه راغی او ستړی دی د دنیا غمونو والی دی د دنیا سختو مصیبتونو والی نو پرېږدئ لږ چې دمه شي تاسو د ډایرکټ تپوسونه شروع کړو پلانې او پلانې فیقول نو دی جواب ورکي قد مات هغه پلانې خو مړ دی اما اتاکم ولې دلته نه راغلی خو زمانه مخکې مړ شوی دلته نه راغلی نو دوی به غمجن شي بیا به ووایي قد ذهب به الى امه الهاویه بس سیده چې دلته نه راغلی بیا هغه خپل زوی ته جهنم هغه کندې ته تللی ځکه چې د مؤمنان روح خو یا دلته راځي جنتیان دي دلته راځي او یا جهنمي دی سجین کې د ځمکو نه لاندې د اوو ځمکو نه لاندې د هغوی دپاره یو جیل جوړ شوی بس وی سید دی به هلته تللی بیا وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح او کله چې د کافر نه ساه ویستی کېږي نو ملائک راشي کم ملائکة العذاب لږ ساعت مخکې ما وکړه د عذاب ځان له ملائک دي په ده پسې عذاب والا ملائک راځي بمسح په لاس کې ورسره یو ټاټ یا داسې ووایه چې یو کپړه ورسره یي زګا او بدبوداره نو ده ته وویلی شي اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله عز وجل روزه دی روح ته وی روزه په داسې حال کې چې تا ته غوسه کړې شوې ده او روزه د الله طرف ته نو څنګه د الله طرف ته روزه هلته خو ویلی شي رب غیر غضبان روزه د الله طرف ته چې هغه راضي دی تا نه مؤمن ته وویلی شي دلته روزه د الله د عذاب طرف ته روزه یې داسې رب طرف ته چې هغه تا ته په غضب کې دی دا حالات به په موږ ټولو باندې راځي زه بار بار په درسونو کې بیانونو کې دا خبره کوم چې هره خبره چې د آیت بیانېږي یا حدیث ځان ته متوجه کوه موږ کې مشکل دا دی چې موږ بل او بل ته سوچ لاړ شي یاره هغه پلانې بېدینه چې مري ګورې ده به څه حالي او هغه پلانې بېلمانځې چې مري ده به څه حالي ته پلانې او علانې پرېږده ته ځان ته سوچ وکړه چې کله ته مري تا ته به کوم زیری میلاویږي او چې کله ته مري ملائکة الرحمه به راځي که ملائکة العذاب به راځي دته دا وویلی شي فتخرج کأنتنی ریح جیفه او چې کله راوځي که نه نو داسې بدبو تې روانې بدترین بدبو لکه د یو مردارې نه چې روانې د دې کافر د روح نه دومره ګنده بدبو روانې لکه مرداره چې پرتې اوس خابین تیزي حتی یأتون به باب الارض نو د ځمکې دروازې لی راولي اوس دې نه څه مطلب د ځمکې دروازه نه دلته د اسمان خبره لا شوې نه حتی یأتون به باب الارض د ځمکې دروازې درولي مطلب د هغه اسمان دروازې لی بوځي چې د هغې مخه ځمکې ته ده ډایرکټ خو سجین ته نه بوځي تاسو ولې کوم ځای کې هم دا اورېدلی ډایرکټ سجین ته بوځي ټول دغه یو خبره کوي سجین ته ځمکې لی بوځي ځمکې ته څنګه بوځي خو لا بره خېجولی نه دی نو هغه دروازې لی بوځي چې کومه د هغه اسمان دروازه ده د کوم اسمان مخه چې کوم ځای ته ده ځمکې ته ده نو دا دروازه د ځمکې شوه فیقولون نو بیا دا ملائک وی ما انتنا هذه الریح سب بدبودار روح راغلی ده حتی یأتون به ارواح الکفار نو دا غینه بعد بیا راولي
د کافرانو د روحونو طرف ته. اوس داسې جین ته یې راوست، اسمان دروازې خو ته نه کولوي. دې تفصیل په دې روان حدیث کې دی. دا حدیث امام احمد امام نسائی راوړی. د دې نه بعد حدیث دی وعن البراء بن عازب رضی الله عنه. د براء ابن عازب رضی الله عنه روایت ته، او دا ډیر تفصیلی روایت ته. د قبر عذاب، د روح د وتو کیفیت، دا ټولې مسلې په دې حدیث کې بیان شوي دي. او دا په دې باب کې او په دې موضوع کې اوږد حدیث هم دا دی، مشهور حدیث دی د براء ابن عازب رضی الله عنه. هغه وایي چې خرجنا مع النبي صلی الله علیه وسلم فی جنازة رجل من الانصار. موږ یو پیر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د یو انصاري په جنازه کې ووتو. یو کس د انصارو دی، یعنی په هغه صحابه کرامو کې دی چې هغه د مدینې دی او وفات شوی دی. د هغه په جنازه کې موږ د پیغمبر سره ووتو. فانتهینا الی القبر، نو موږ قبر ته ورسېدو. ولما یلحد، او قبر لا تیار شوی نه و، کار پکې روانو. فجلس رسول الله صلی الله علیه وسلم وجلسنا حوله. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم کېناستو او موږ ته وی ګیر چاپېره کېناستو. کأن علی رؤوسنا الطیر، داسې په توجه او په ادب سره به موږ کېناستو لکه زموږ په سرونو چې مارغان ناسي. صحابه کرام چې به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناستو، سرونه به ټیټ نیولي لکه په سرونو باندې چې مارغاني. د دې څه مطلب دی په سرونو باندې چې مارغان؟ دا یې معنی ده، یعنی کله چې ستا په سر باندې مرغه ناسي یا کوتره چنچڼه ناسي، نو ته بیا خوځي، سر خوځې نه، ته یې پرې چې ناسي. نو موږ دغه شان په ادب به ناسو، سرونه م ټیټ کړي وو. وفي يده عود ينكت به الارض، او د پیغمبر سره په لاس کې داسې لرګی و، وړوکی غونته کې لرګی، او په هغې باندې د ځمکه داسې کنسته اسې داسې د خاورو کې واله. او دا هیئت ته هغه سړي چې په ډېر غم کې ناسي. کله چې سړی په ډېر سوچ او فکر کې ناسي که نه، او یو خبرې غمجنه کړی، نو هغه بیا دغه شان دې ځمکې ته ګوري او څه شی او سړی په دې ځمکه داسې ویره وایي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر په سوچ کې تللی، وی ناسو دغه شان دې ځمکه کې لګیا و. فرفع راسه، بیا سر راوچت کو. وی څنګه چې سر راوچت کو، وی چې استعیذو بالله من عذاب القبر. ملګرو وی د قبر د عذاب نه پناه واړی په الله پورې، یا الله پورې پناه ونیسئ د قبر د عذاب نه، چې الله موږ د قبر د عذاب نه بچ کړه. مرتين او ثلاثا، دو پیری یا درې پیری وی دا خبره وکړه. دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دومره سوچ کې ناسته، کندام د قبر د عذاب ته په سوچ کې دی چې دا څه ناشنا مرحله به راځي په دې امت باندې او په دې انسانانو باندې. نو ځکه دا وی دې ملګرو ته چې د الله نه دا دعاګانې غواړي چې یا الله پناه راکړه ماته د قبر د عذاب نه، یا الله د قبر د عذاب نه یې بچ کړه. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه په ډېرو موقعو کې داسې دعاګانې نقل چې په هغې کې الله پورې پناه نیولې د قبر د عذاب نه. دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم 2-3 پیرې وکړه. بیا دا وایي ان العبد المؤمن، اوس تفصیل شروع کو، قبر لا جوړ نه دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا موقع غنیمت یې وګڼو. ملګری ناست دي، ښه په توجه دي، او ملګری په غم کې دي. یو د ملګری د تلو غم دی، بل د قبر حالات ټولو ته مخامخ دي. هغه ژوندي مؤمنانو د هغوی زړونه ژوندي وو. هغوی چې په مقبره باندې تیر شو، یا په قبر باندې یا په جنازه باندې، نو رنګونه به بدل شو. او نن سبا په قبرونو کې او په مقبرو کې هم د دنیا خبرې کوي. په قبرونو کې او په مقبرو کې تم موبایل کړنګي، اول تم د مړو پسې خبرې رواني، دوی د بدا چل کو او د بدا چل کو.
او د سره څوک د عبرت نه لري چې دې ځله به ورځ زم راځم. هغه ژوندی قوم نو ټول په غم کې دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم موقع غنیمت وګڼو، بس خبره ورته شروع کړه ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا. مؤمن بنده چې کله د دنیا نه د تلو په حالاتو کې انقطاع یعنی پرې کېده، کله چې د مؤمن د ژوند پرې کېږي د دنیا نه او ساتي وځي، و اقبال من الاخره او د آخرت په مرحله ورننوځي. الله اکبر. او دا به په یو ناشنا مرحله به موږ ټولو باندې راځي، د دنیا نه وته او په آخرت کې وردننه کېده. دا مؤمن چې کله د آخرت نه وځي او په دنیا کې د دنیا نه وځي او په آخرت کې ورننوځي، نزل الیه ملائکة من السماء، د اسمان نه ملائک راکوشي، بیض الوجوه، تک سپین مخونه یې ښایسته، کأن وجوههم الشمس، دا مخونه یې داسې پړقېږي لکه څنګه چې نور دی. دغه شان روښانه مخونو والا ملائک د اسمان نه راکوشي، معهم کفن من اکفان الجنه، او د ځان سره کفن راغستی د جنت د کفنونو نه، د دې روح د پاره کفن هم راغستی د ځان سره، او د جنت د کفنونو نه راغستی. وحنوط من حنوط الجنه، ورسره خوشبوی هم راغستی د جنت د خوشبویانو نه. حتی یجلسوا منه مد البصر، نو د کم انسان چې زنکدنی د ده په خوا کې کینی په دومره فاصله کې کمزی پوری چې د ده نظر ځي، کمزی پوری چې نظر ځي اقا ځي که ورته دا ملائک ټول کینی. او دا دی مړی تخکاری، دا ملائک چې روح علی او ملک الموت دا هر هغه انسان تخکاره کیږي بچا چې زنکدن راشي. نو دا ملائکو ته لري کینی حتی ثم یجیء ملک الموت علیه السلام، ملک الموت راشي ځکه چې هغه مشر دی، روح د بدن نه راویسته ده، د هغه کار دی. نو یو خو ما دا خبره ذکر کړه چې دته اسرائیل ویل دا نه دی ثابت، نه قرآن کې شته نه په صحیح حدیثونو کې شته، ها اسرائیلي روایتو کې راغلي دي. نو غوره دا ده چې د دې نوم نه دې ډډه وکړی شي، او دته ملک الموت ویل پکار دی هغه ملائک چې هغه ساه اخلي. حتی یجلس عند رأسه، تر دې چې د سر په خوا کې ورته کینی. دویمه خبره ته دا یاده کوي چې دلته به دا خبره څوک نه کوي چې دا خو یو وخت ډېر خلک مري، نو دا ملک الموت کم ځي ته رسي. مالک صاحب مخکې دا خبره وکړه چې دا د الله یو ناشنا مخلوق دی. او ګوره یو مخلوق تذکره راشي نو بس په ځان یې ډایرکټ مه قیاس کوه. چیرې یو انسان خو د یو ځای نه بل ځای ته نشي تللی، نو دا څنګه دی د یو ځای نه په یو ټیم کې د دومره خلکو خوا ته ځي؟ ملائک جدا مخلوق دی او ته جدا مخلوق یې. نو بیا پیریان هم مخلوق ته، نو اوس به ته د پیریان مبارک یې څه؟ پیریان ګوره شکلونه بدلولی شي د الله په اجازت سره، د انسان په جسم کې دننه ورتلی شي د الله په اجازت سره. نو ته به اوس چې انسان خو نشي ننوتی. هر مخلوق له الله خپل یو طاقت ورکړی، او بیا ملائک خو یو طاقتور مخلوق دی. دا ملک الموت چې کله راشي حتی یجلس عند رأسه، د هغه سړي د سر په خوا کې کینی، د چا نه چې ساه وتو واله ده، فیقول نو ورته ووایي ایتها النفس الطیبه، اے پاک ساه، اے پاک روحا، اخرجی الى مغفرة من الله ورضوان، روزه د الله د رضا طرف ته او د الله د بخاني طرف ته. څه ناشنا زیری دی، الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي. ویې ګټله ورب الکعبه، اوس په ناشنا طریقو سره وګټله
چې چاته د دنیا په د اخرنۍ مرحله کې او د آخرت په د اولنۍ مرحله کې دا زیری وشي چې روزه د الله د بخاني طرف ته او د الله د مغفرت او د رضا طرف ته. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء. نو دا روح دومره په اسانۍ سره روزي لکه یو مشکیزه چې د اوبو د هغې نه ته څاڅکی راړی یا یو لوښی د اوبو دی او تا هغه لوښی راواړی او د هغې نه هغه څاڅکی څومره په اسانه روزي. دغه شان د دې مؤمن دا روح په خوشحالۍ سره روزي. هلته هغه زیری واوري نو چې دا زیری په چا باندې ولګي نو دی په دنیا باندې څه کوي. اوس دلته یو اشکال زړه ته راځي او په تاسو کې چې کوم ویښ ناسي هغوی ته به کیدی شي الله اعلم دا اشکال زړه ته راغلی چې مخکې حدیثونه تیر شو چې مؤمن باندې سخت هم راځي او دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې روح ډېره په اسانۍ سره وځي. نو دا څنګه؟ نو جواب یې دا دی دا سخت چې په مؤمن باندې راځي دا د دې روح وتو نه مخکې راځي. نو روح چې کله مرۍ ته راورسي د دغه وخت پورې سخت دی خو بیا د دې مرۍ نه چې بره باندې وځي دغه بیا په اسانه وځي. سختي په مؤمن باندې او لازم نه چې په هر مؤمن باندې. ما مخکې تفصیل ذکر کړی بیا هغه مسلې له نه ځو. نو که یو مؤمن باندې سخته راله دا سخته د هغه وخته پورې دی چې دا روح وځي. نو کله چې دا روح بالکل د بدن اخرنۍ حصې ته راورسي او دې نه بعد وځي نو دغه ټیم کې ډېره په اسانۍ سره وځي. نو دې سره روایت را جمع شو فیأخذها نو دا ملک الموت دا سا روالي دا روح روالي فإذا أخذها الله أکبر کله چې دې روالي لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها. هلته نور ملائک خو ناست دي کنه که د هغوی سره څه دي کفن او خوشبو او ناست دي په انتظار چې څنګه دا روح راوویسته دا سای راوویسته هغوی رالو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د سترګې د رب په اندازه کې هم درته نه پرېږدي زر یې ته ووالي. د دې ډیوټي دیزې پورې ده د دې ډیوټي دیزې پورې ده چې دې د بدن نه روح راوباسي د نورو ملائکو به ډیوټي یې دنه والي. نو ځکه کله کله لکه حدیث کې یا قرآن کې الله ویلي چې زموږ ملائک ته سالي نو هلته راغلي خو ډېر دي که هغوی د دنه رسا والي فیجعلوها فی ذلک الکفن وذلک الحنوط. فی ذلک الکفن وفی ذلک الحنوط. نو په هغه کفن کې او په هغه خوشبویانو کې دا روح پټه کې ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. د دې روح نه دومره مزیداره خوشبو رواني پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د ځمکې په دې مخ باندې د ټولو نه مزیداره خوشبو د مسکو دقه شان خوشبو ده رواني. قال فيصعدون بها نو برې بوزي فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب. بره چې په دې اسمانونو باندې دا روح ورتېرېږي او د ملایکو په لاس کې نو هر یو ټولګي به کوم ټولګي چې تیر شي نو د ملایکو هغه ټولګي وایي دا څه مزیدار روح راغلی دی مزیداره سا ده خوشبوداره سا راغلی ده د چا ده فیقولون فلان ابن فلان دا خو پلانی دی د پلانی زوی دی بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. نم ولا هغه نوموالي ښایسته نوم چې خلکو به په ده باندې یې په دنیا کې. دې څه مطلب دی؟ نو خپل نوم خو به د کافر ومایي څه فرق شو به ده کې د یو دینداره سړي ښایسته لقبونه او نومونه څه دي تاسو خلک وایي مونځګزاره دی رښتینی دی تقوادار دی دیندار دی د الله نه یریدونکی دی دا قسم نومونه
دا وسرم ولي دا خو غپلانې راغلی حتى ينتهوا بها الى السماء الدنيا بره خیجی خیجی د دنیا د اسمان ته اولو خیجی اولنې اسمان د کړي دي ته سما او دنیا وي دنیا اسمان یعنی په دنیا له پاسه د کړي په زمکه له پاسه ده فيستفتحون له اجازه غواړي چې ور وته کولاو کوي فيفتح لهم نور وته کولاو شي فيشيعه من كل سماء مقربوها الى السماء التي تليها دومره عزت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د اولنی اسمان ته ورسي دنیا د اسمان ته د دین چې بیا د بل اسمان ته ځي نو د دې اسمان هغه ملائکو سره د میلمستیا په تور روان شي نو هغه بل اسمان پوری رخصت کی بیا د هغې نه چې د دویم اسمان نه چې دریم ته ځي نو د هغه دویم اسمان ملائکو سره روان شي د هغه دریمه پورې بوځي رخصت یې کړي دومره قدرمند دی دا روح حتى ينتهى به إلى السماء السابعة وم أسمان تورسي فيقول الله عز وجل ألا داوي اكتبوا كتاب عبدي في عليين زمان بنده کتاب او نوم ولیکي په علیین کې دا بره یو ځای دی د اووم اسمان د پاسه چې دلته د مؤمنانو د ارواح را جمع کیږي د یو مارغه په قالب کې په شکل کې او د جنت سیل بګي کوي الله وی التدا د دنوم ولیکي او د کتاب ملته کوي واعيدوه الى الارض او د زمکې ته واپس کوي فی الحال فاني منها خلقتهم هم د دې خاورې نه مې پیدا کړي دي وفيها اعيدهم او دې ته به واپس کیږي ومنها اخرجهم تارة اخرى او بیا به د دې نه را واپس کوم په دویم پر راپاسوم نو دا د انسان قصه ده د خاورې نه پیدا دی او خاوره باندې ژوند تیری خاورې ته به ځي او بیا به د خاورو نه راپاسي فتعاد روحه في جسده نو د دې روح را واپس کیږي شي ته بدن ته فی جسده د بدن ته قبر ته را واپس کړي شي د سوال جواب د پاره دا غینه بعد بیا علیین ته ځي دلته بعض خلک زموږ په ملکونو کې دا وایي چې نه دا څنګه او دا خو جو بیا دې ژوندی شو دا خو شرک ته لار کولی او پلاني ته لار کولی دلته دا خبره یاده کړي لا تقدموا بین یدی الله ورسوله د الله او د الله د رسول نه مخکې کېږي نه د یو استاذ د نظریې دپاره یا د یو جماعت او د تنظیم د نظریې دپاره نو دغه ظالمان راولګي د حدیثونو تاویل راتاویل او له سند کمزوری کړي ځکه چې هلته د هغوی د تنظیم او د هغوی د جماعت منشور دا دی چې روح د سره بدن ته واپس نه راځي موږ وایو روح دیزي کې بدن ته واپس راځي د سوال جواب دپاره او لازم نه ده چې څوک دا عقیده لري چې روح واپس راځي بدن ته د سوال جواب دپاره چې دی مړی ته پروت چغې وایي زموږ د عقیده د موږ خو چې ته مړو ته چغې نه دي ویلي او نه چا دا ویلي چې دا روح پکې پاتې شو دی د همیشه دپاره ژوندی دی او نه چا دا ویلي دي چې دی به داسې ژوندی لکه څنګه چې په دنیا کې ژوندی و دغه خاص یو ژوند دی الله ته معلوم دی د کیفیت ما سره یو پیر یو کس یو ورځ بحث کوو په دې باندې خو ما ډېر درسونو کې خبره کړې چې دا مړي اوري که نه اوري نو بعض دلایل خو ته ما وښو چې اصل دا دی مړي نه اوري اصل دا دی مړي نه اوري او په بعضو ځایونو کې اوري دا د نصوصو نه ثابت دي په بعضو ځایونو کې بس او په دې بعضو کې دغه ځای نشته چې را مدد شو ته وایه او قبر خوا کې پریوځو دا پکې نشته نو هغه دا خبرې تاوالي را تاوالي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو یې داسې مات را مات کړو ټول د خپل جماعت دپاره او د خپل مشر دپاره ما ورته وایم دا ټولې خبرې سیر ته که په قبر کې به سوال جواب کېږي که نه
ما قبر کې به سوال جوابي که نه وی؟ وی به. ما سوال به څوک کوي؟ وی دوه ملائک منکر او نکیر. ما جواب به څوک کوي؟ وی د قبر کې چې دی. نو ما چې نه اورېدلي جواب کولی شي؟ چې د ملائکو دا خبرې نه اورېدلي نو جواب به ورکړي؟ بس بیا خوله یې چینګه کړه، وایي ته بل طرف ته لاړې. ماته وایي ما بل طرف ته نه یم تللی. چې نصوصو کې خبر راشي چې دلته مړي اوري، بس اوري. د دې ځینې علاوه مړي نه اوري. اصل دا دی چې مړي نه اوري. نو سلم او ته حدیثونه ته ورته و جو شرک ته لار کوله. ټولې د پیغمبر نه زیات غیرت په توحید باندې غیرت کې. پیغمبر وی روح واپس راشي د قبر ته چې سوال جواب ته وشي. ته څوک چې دا خبره رد کې؟ نو روح واپس راشي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی فیأتیه ملکان، نو دو ملائک راشي. د دوی نومونه راغلي دي چې دوی ته منکر او نکیر ویل کېږي. د عقیدې په درسونو کې موږ د دې مبارک ښه تفصیل بیان کړی. فیجلسانه، نو دا سړی کېنئ. خو څنګه کېنئ او په دغه تنګ ځای کې څنګه کېنئ؟ دې ته وایي ایمان بالغیب. په مؤمن او کافر کې خو فرق دا دی چې د مؤمن ایمان دی په څه باندې؟ په غیب باندې. د اسمان اودي دی یا شین دی، کافر یې مني که نه مني؟ ولې؟ ښکاري نه، د هر څه هغه نه. که چېرته الله دا هر څه راښکاره کړي ټول یې نو بیا خو ټول مني. خو د ایمان پته خو هلې لګي چې یو شی ستا نه غیب دی او الله درته وایي داسې کېږي او پیغمبر وایي داسې کېږي او ته یې ومني. ځکه د مؤمنانو په سوره بقره کې اولنی صفت دا ذکر شوی دی، الذین یؤمنون بالغیب. ایمان راوړي په غیب باندې. په دې تنګ قبر کې دا مړی څنګه کېني او څنګه یې راپاسي؟ په دې هر څه باندې الله قادر دی. په دې هر څه باندې الله قادر دی. ځکه یو غیر مسلم دی او عالم سره مناظره کوله، او بعض علما دا قصه ذکر کوي چې یو منکر حدیث کم چې دینه منکر دی چې عیسی علیه السلام په مړ شوی دی او هغه بیا نه راکوزېږي او هغه اسمان کې نه دی، والعیاذ بالله. وی هغه په یو عالم باندې دا اشکال راواچو چې دا عیسی علیه السلام چې بره په اسمانونو کې دی تاسو وایئ چې اوده دی. هغه ورته یو دا مسله خو د قرآن او د حدیث نه ثابته. نو دی دا ډکې میچازي او تشي میچازي او داسې ترتیب دی. دا ګوره څوک چې ایمان برابر نه وي که نه د ده زړه ته دا خبرې ده. دا څه سوال دی؟ هغه ورته ښه کښېنه جواب یې ووایه. وایي ته د مور په خېټه کې وي نهه میاشتې که نه؟ هغه وایي ستا د میچازو څه سیسټم و؟ سیسټم دې څه و د میچازو؟ بس هغه روان شو هېڅ ورسره کم رب چې د ماشومې د مور په خېټه کې ساتلی دی او نه څوک د میچازو نه خبرو، نه څوک د جړا نه خبرو، نه څوک د دړ او د تکلیف نه خبرو، نه څوک د رزق نه خبرو. الله ساتو هغه رب عیسی علیه السلام په اسمان کې دغه شان ساتلی شي. ایمان غواړي هره خبره. کم رب چې په دغه وړوکي ځای کې د مور په دې خېټه کې دا ماشوم تاوی را تاوی، یو دی غټېږي یو دی لویېږي یو دی، ولې هغه رب په دې قادر نه دی چې په دې تنګ قبر کې دا سړی کښېني؟ قادر دی. جینو اوس بل سوال بیا دا کوي چې جینو دا قبر څنګه پراخه کېږي؟ بیا به دا سوال کوي. نو که چېرته دا سوالونه دې شروع کړو نو ستا د ایمان فایده څه ده؟ که دا شي نه الله راښکاره کړی وی دا هر څه، نو بیا خو کافر یې مني. خو هغه یې په دې نه مني ځکه چې د هغه نه څه دي؟ غایب دي. نو هغه وایي چې کوم شی زه نه وینم زه یې نه منم. موږ وایو چې الله یې وایي موږ یې منو، چې پیغمبر وایي موږ یې منو، اگر که موږ نه یې لیدلی. نو دا انسان کېنولی شي قبر کې. فیقولان له، نو دا دوه ملایکو ته من ربک، رب دې څوک دی؟ هغه وایي ربي الله، الله زما رب دی.
فیقولان له ما دینک، نو هغو ته دین دې څه دی؟ نو دی ورته وایي دیني الاسلام، دین خو زما اسلام. فیقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، د دغه سړي په باره کې څه وی دا چې تاسو درلېږلی شوی و؟ فیقول هو رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم. دا جوابونه او سوالونه په ظاهره کې څه دي؟ آسان دي ډېر. خو ګوره د دې جواب ګوره هغه څوک ورکولی شي چې د دې په سوري کې ژوند تېر کړی. د چې داسې ډاډه ووایي چې زما رب الله دی، د دغه رب ټول عمر بندګي کړې ده. د چې داسې ډاډه ووایي چې زما دین اسلام دی، د دغه اسلام په سوري کې ژوند تېر کړی. د چې زر ووایي چې دا خو د الله پیغمبر، نو دغه پیغمبر په نقش قدم دی ټول عمر تللی دی. ځکه دلته جواب ورکو. نو بیا ترې سوال وکړي چې وما علمک، نو دا خبرې ته د کوم ځای زده کړې؟ فیقول، نو هغه ورته وایي چې قرأت کتاب الله فآمنت به وصدقت، ما د الله کتاب ویلو په هغې مې ایمان راوړی او هغه مې رښتینی ګڼلی. دا مسله به ډېر ملګري اول پرې اوري چې قبر کې څلور سواله کېږي. اولنی سوال څه دی؟ رب دې څوک دی؟ دین دې کوم یو دی؟ پیغمبر باره کې څه وی؟ دا خبرې د کوم ځای زده کړي؟ علماو بیا د دې جوابونه کړي دي. عام خو دغه مشهوره ده چې 3 سواله کېږي. نو دا څلورم څنګه؟ بعضو علماو خو دا جواب کړی دی، وایي دا د بعضو نه کېږي او د بعضو نه کېږي. خو کوم جواب باندې چې زړه مطمئن کېږي هغه دا دی چې عام 3 سواله دي، د مؤمن نه څلورم کېږي او دا څلورم ته هله کېږي چې په دې 3 کې پاس شي. هلته جوابونه برابر کړو، نو څلورم سوال بیا دا دی، نو دا دې زده کړي د کوم ځای نه دي؟ نو ګوره هغه ورته وایي ما د الله کتاب ویلی دی، ایمان مې پرې راوړی او په هغې باندې زما یقین و، ځکه به زه پوه شوی یم. مطلب دا دی چې داسې چل کړی، تحقیق یې کړی دی که تقلیدونه یې کړي؟ تحقیق یې کړی دی، علم یې کړی دی. دا یې نه دي ویلي چې زه د مولوي صاحب په لار پسې روان وم، د مولوي صاحب نه مې زده کړي، یا د پلاني امام صاحب نه، یا د پلاني مذهب والا نه. نه وي، د قرآن نه مې زده کړي وي دا خبرې. ښه نو یو سړی اوس که دلته دا ووایي چې ده خو د پیغمبر تذکره ونه کړه، څه جواب به یې کوې؟ بارک الله فیک. په قرآن چې دې عمل وکړو، قرآن چې دې زده کړو، خو په قرآن کې دقه لیکي چې پیغمبر په لار روان شي، نو هغه مسله به کې دننه راله ټوله. دې چې کله دا څلور جوابونه ورکړي، فینادي مناد من السماء، نو د اسمان نه اواز کوونکی اواز وکړي ان صدق عبدي، زما دې بنده رښتیا ووایي. فافرشوه من الجنه، د جنت ته تلایانونه یو تلایي ده ته به دې قبر کې واچوي. دا امتحان دی، د دې امتحان دی چې ته سوچ کړی، د دنیا د امتحانونو غمونه دي موږ سره، او د دنیا د مسلو چېرته سوچ دې کړی چې د قبر په دې امتحان کې به ته څه جواب ورکړې الله له؟ ستا د ژوند نچوړ ټول په 3 سوالونو کې راوځي. ستا د ژوند نچوړ ټول په 3 سوالونو کې دی. خو په دې کې یو ځای کې دا سوال نشته چې دنیا دې څومره ګټلې وه. په دې کې یو ځای کې هم دا سوال نشته چې د کوم امام صاحب په مذهب وې. په دې 3 سوالونو کې دا سوال نشته چې د مولوي صاحب لار دې مضبوطه رانیولې وه او که نه. په دې 3 سوالونو کې دا سوال نشته چې ته حنفي وي که شافعي وي که حنبلي وي که مالکي وي که څه شی وي. تپوس د الله په باره کې، د دین په باره کې او د پیغمبر په باره کې همدغه بنیادي خبرې دي. نو ځکه خو قرآن کې ځای په ځای دي اطیعوا الله واطیعوا الرسول، او الحمدلله ثم الحمدلله. زمونږ منشور همدغه دی، زمونږ هم دي دغه 2 اصول، اطیعوا الله واطیعوا الرسول. دا موږ چې دې خبرې له زور دومره زیات ورکو، هم دې دپاره ورکو چې په دې قبر کې کامیاب شي.
دلته تا نه تپوس د بل هیڅ چا نه کېږي، د دنیا تپوس نه نه کېږي، د دنیا د مزدوریانو، د حسن، د ځوانۍ، د زور، د هېڅ شي تپوس نه کېږي. تپوس ټول د دین په باره کې دی. 80 کاله عمر، 80، 80، 50، 40، 30 څومره چې نیم تېر کړی، د دې نچوړ صرف په 3 سوالونو کې راوځي. چېرته دې امتحان دپاره هم څه تیاری کړی؟ څه خوشبخته بنده دی، جواب یې د 4 سوالونو ورکو. اواز وشو د الله د طرف نه، زما بنده رښتیا وایي، د جنت په طلایانو کې یو طلای درته واچوئ. والبسوه من الجنة، او د جنت لباس ورته ورواچوئ. وافتحوا له بابا الى الجنة، او د جنت طرف ته یو دروازې او کړکۍ درته کولاو کوي. فیأتیه من روحها وطیبها، نو دا کړکۍ چې کله کولاو شي نو دته خوشبو راځي او سیلۍ د جنت ورته راځي. دا باز وایي که نه، لکه سړی خو خپل مړي خفه کېږي، مړ هغه پلانی غریب وګوره، قبر کې هغه تنګ قبر کې پروت دی او دې ګرمۍ ته وګوره او دې سختي ته، موږ پې له پاسه نشو ودرېدی، په ځمکه باندې هغه پکې دننه پروت دی. نو که چېرته ستا دا مړی جنتي او د الله دپاره یې څه کړي نو هېڅ غم یې مه کوه. د جنت په طلایي کې پروت دی، د جنت په لباس کې دی، او د جنت نه ورته کړکۍ کولاو دی، د څه غم دی؟ یو روایت کې راځي چې ورته وویلی شي اوده شه، داسې اوده شه لکه ناوي چې اوده کېږي. ناوي څنګه اوده کېږي؟ ولې ناوي اولنۍ شپه کې څه چلي؟ څوک یې نه تنګوي، د چا سره کار نه وي، څوک یې نشي تنګولی، ځکه چې دا میلمنه ده، دا د دې میلمستیا ده، دا د دې قدر دی، دا د دې عزت دی. دا سړی جنتي هم دقې شان ویلی شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی فیفسح له فی قبره مد بصره، دا قبر ورته پراخه کړی شي او دومره ورته پراخه کړی شي لکه کوم ځای پورې چې نظر ځي. ظاهره کې دې قبر ته ګورئ، تاسو خو داسې ګورئ چې داسې معمولي ځای دی، دا ډېر غټ ځای دی. ګورئ دې ډېرې غټې فیصلې روانې دي، ډېرې غټې خبرې پکې روانې دي. هغه حال به هم تاسو واورئ د جهنمي، او پر روان درس کې چې دې درس کې د حدیث نه پوره کېږي، دا ډېر اوږد حدیث دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی یأتیه رجل حسن الوجه، کله چې دا فیصلې ټولې وشي او دته جنت کړکۍ کولاو شي او دا قبر پراخه شي، نو یو سړی راشي انتهایي ښایسته مخې په دې قبر کې د پسې راشي. حسن الثياب، مزیدارې کپړې اچولي، طیب الریح، مزیداره خوشبو ترې روانې. نو دا مخ چې دا ښایسته مخ والی چې کله راشي نو دته وایي دې مړي ته ابشر بالذي یسرک، زیرې دله درکو د هغه څه چې ته پې خوشحالېږي. دی په څه خوشحالېږي؟ په جنت. فیها ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، دی په هغه نعمتونو خوشحالېږي چې نه یو سترګې لیدلي دي، نه یو غوږ اورېدلي دي، نه یو په زړه کې، نه په یو زړه کې د هغې سوچ تېر شوی دی. نو دا ښایسته مخ والی انسان ورته ووایي زیری دلم د حقه نعمتونو در کوم، هغه به راته میلاویږي. هذا یومک الذي كنت توعد، دا هغه ورځ ده چې تا سره لوز کېدو، چې په دې ورځ به کامیاب شي او په دې ورځ به د الله رضا وي او په دې ورځ به نعمتونه، د دې ورځ تا سره لوز کېدو، دا حقه ورځ ده تا ته در ورسېد. دا سړی به ورته وایي، دا مړی ورته وایي من انت، ته څوک یې؟ فوجهک الوجه یجیء بالخیر، ستا دا مخ خو ډېر ښایسته مخ دی، خیر د ځان سره راوړي، او سړی چې دې مخ ته وګوري خوشحالېږي، د خیر زیري صرف د دې مخ د دې کتو سره راځي. په دې دنیا کې هم د یو نیم سړي دا مخ دومره ښایسته وي چې ته یو ځای کې ناست یې او هغه یکدم راننوځي، نو د دې مخ سره یې داسې سړی څه شي؟ خوشحاله شي.
حشاش بشاش اسی دیو په غم کې نسی او پلانې پیرانه نوځي یو دیندار سره یو عالم یو تقوادار یو پرهیزګار السلام علیکم بس دیو سره خوشاله شي د دې مخ سره خیر راشي نو دا مړم دی کستوي چې ستاسو مخ کې غلوی خیر پروت ته سو کې هغه ته انا عملک الصالح زستاغه خسته عمل یم سې دې زیری در کول د پاره راغلو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مړ او بیا وی چې رب اقیم الساعه رب اقیم الساعه یلا د قیامت ذره ولا یلا د قیامت ذره ولا کور د قیامت ارمان کې دا سخت ورزي چې هغه ته معلومه ده د ایمان او د ته پته ده چې په دې مرحله کې کامیاب شو مخکې ټولې کامیابی نه ده په کې کامیاب شوی دی ذکر عثمان بن عفان رضی الله عنه قبر په غاړه جړېدل جړه کول او جړېدو به ولي چې مرګرو دې ته پوښتنه وی قبر د آخرت په پوړو کې اولنۍ پوړی ده چې په دې کې کامیاب شو مخکې کامیاب او چې په دې کې ناکام شو مخکې ناکام اوس دا مړې په دې اولنۍ پوړی کې کامیاب شوی دی نو دې به قیامت نه غواړي غواړي قیامت چې ملاقات د الله سره وشي عمل نامه ویني هغه عزت ویني د حوض کوثر وبوس کی د پیغمبر سره ملاقات کی د جنتونو نمازي او خون واخلي د بسنګ قیامت نه غواړي حتى ارجع الى اهلي ومالي یلا قیامت راول چې خپلوانو ته خپل مال او نعمتونو ته واپس د دې دنیا ته واپس کی د جنت نعمتونه واړي د جنت حور او غلمان دم د اهل لیکه او هغه خپلوان چې جنت ته تللی دي چې الله د غوی سره ملاقات وشي د حور سره ملاو شم د جنت چې کوم خادمان دي د غوی سره ملاو شم د جنت چې کوم نعمتونه دي الله هغه ته زرته زره ولېګا دا د مؤمن حال دی د دې نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کافر حال ذکر کړی د خط تفصیلی نو دغه په پریدو روان درسته یو دغه نه علاوه یو درې روایت نور پاتې کیږي دا به ان شاء الله پر روان درس کې دی وضاحت کوو بیا به باب شروع کوو باب غسل الميت وتكفينه مړی له په څه طریقه غسل ورکه او بیا په څه طریقه به کفن کې د دې نه بعد به دا مسله شروع کیږي الله سبحانه وتعالى دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې کله الله زموږ نه راځي او الله دې موږ له پزن کدن کې دغه خسته زیری د الله موږ له راکړي او زموږ چې کوم مسلمانان مؤمنان مړ دي الله دې هغه ټولو باندې خپل رحم وکړي او الله دې هغوی د قبرونه جنت باغچې جوړې کړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.